قرآن پوینټ اف ویو د تقدیر باره کې دا ده چې وان لیس للانسان الا ما سعى. خدای پاک انسان له هر هغه څه ورکوي چې د څه دی کوشش کوي. نو بیا چې مونږ کوشش نه کوو سره درانه کې نو مونږ بیا په تقدیر ورواچوي یاره په قسمت کې مې نشته دی تندې کې مې نشته دی. نو دا تندې کار نه دی. دویم تدبیر تاسو ته ما ووې. دریم مونږ جزا فضا او پریاد ډېر کوو جاړو ډېر زیات. نو په جړا باندې چا نه دي سره ماڼۍ آبادې کړې او په خیرو باندې چا نه دي مړې پیړۍ ازادې کړې. ستا ګوتې د فولادو توش دعا زارې له نه دي دا ستا مټې د مارانې جوړې دې خوارې له نه دي چې ته پې تشه سسکوره وخه او تش بوج پوچوته وه. نو دا مټې او دا ګوتې د څه مقصد دپاره جوړې دي. نو په جړا مړه باندې کار نه کېږي په فریاد کار نه کېږي. څلورمه نمبر پوری ده چې آل از فیٹ هر څه جي په قسمت کې دي. سنبل پرون یو شعر ویلو چې په تدبیر چې د کوټې سورې بند نه کې دا تقدیر دی چې به دغه کوټه ساسي. چې موږ تدبیر او پلانینګ ونکو نو ډیفینیټلی زمونږ فیټ او قسمت کې به دا وي چې دا کوټه به ساسي. دغه شانتې سم ټایمز مونږ هر هغه څیز چې هغه مونږ پلان کړي نه وي او ویژن نه وي مونږ په خدای پاک باندې نن مونږ ګورو چې یو کس ته نیک نوم نه پرون تاسو ته ما ذکر کړی و د هغه نه لاسونه شته دی نه خپې شته دی او نه غم شته دی. وکې هم لیکلی دی او سپیچز هم کوي. هغه هم باندې دا ډیپریشن تېر شوی دی چې خدای پاک زه پیدا ولې شم او چې زه پیدا شم زما پلار ډېر پریشان و چې دا د به څه کېږي او زم چا به لوب خو نه پرېښودم سبق کې به مسلې به وې شل دغه وې خو آخر د هغه ډیپریشن نه زه راووتم او ما خپل سټرګل وکړو. nowadays he is delivering different lectures on the purpose چې خپل ژوند کې مقصد جوړ کړي. بوکس یې لیکلي دي او سپیچز ورکوي. کو آل از فیټو نو دغه نه لاسونو نه خپې شته نو ولې دی نو سکسسفل لایف تېرې واده هم کړی دی بچي هم شته دی سویمنګ هم کوي فوټبال هم کوي او لایف هم تېرې او نه لاسونو نه خپې شته یو دونه وړه غوندې خپې په هغې لیکل هم کوي او منډې وایي ښه ټیټ منډې وایي. If you don't have the answer of these questions, you including me are more disabled than this guy. مونږ له خو خدای پاک لاسونو خپې هم راکړي دي دماغ هم راکړي دي هر څه راکړي دي. په دغه درې سوالونو جوابونه ما خیال دی چې ډېر کمو خلکو ته به کلیر وي. نو که مونږ غواړو چې د دې لاسونو خپو نه فایده واخلو او د دې ریسورسز نه فایده واخلو ادروایز که ټیک ته مونږ له خدای پاک دا راکړي خو مونږ د دې تپوس به هم کوي دا مې تاسو له روغ درکړی او دا تاسو ته عبدالله ښودلی و د ده خو دا نه و دته فایده واخست تاسو ته یې وانهغست اوس ورکړئ جواب یا به څه جواب ورکوو ځکه خو به د قیامت په ورځ 15 سوالونه کېږي. دو سوالونه به هغه د ژوند باره کې وي. دو سوالونه ژوند دې څنګه تېر کړه زندګي دې څنګه تېره کړه بل سپیسیفای کړی دی ځواني دې څنګه تېره کړه. دا که تاسو وګورئ دوه کوېسچنه د یو څیز باره کې دي. ځواني از a part of the life and ژوند is a whole but Allah subhanahu wa ta'ala ask us how did you serve your life and how did you serve your young age. So what will be the answer. نو دا موقع ده ټول ینګ یې چې مونږه دو نه وو چې هر څه قسمت دي زه سره خو قسمت کوې نو لاسونه خپې یم نو مور پلار هم پریشانه دی هم ډیپریشن ته تللی او وایي چې یاره زه ځم سوسایډ کوم. خو څه چلو شو چې بل کس یې ولیدو په نیوز پیپر کې چې د هغه هم لاسونه خپې چې وایي یوازې زه نه یم نور هم د دنیا خلک ډېر دي. بیا پکې سا راغله او بیا چې کوم دی محنت شروع کړو نو پرپز یې وموندو او نن هغه دی چې کوم دی لیکچر ورکوي واده کړی دی بچي یې دی فوټبال کوي سویمنګ کوي رایټنګ کوي او لیکچر یې ورکوي. نو دا هر هغه څیز دی چې ژوند کې کله مقصد راشي بیا یو منټ یو لمحه قیمتي کی. قرآن پوینټ اف ویو د تقدیر باره کې دا ده چې وان لیس للانسان الا ما سعى. خدای پاک انسان له هر هغه څه ورکوي چې د څه دی کوشش کوي. نو بیا چې مونږ کوشش نه کوو سره درانه کې نو مونږ بیا په تقدیر ورواچوي یاره په قسمت کې مې نشته دی تندې کې مې نشته دی. نو دا تندې کار نه دی. دویم تدبیر تاسو ته ما ووې. دریم مونږ جزا فضا او پریاد ډېر کوو جاړو ډېر زیات. نو په جړا باندې چا نه دي سره ماڼۍ آبادې کړې او په خیرو باندې چا نه دي مړې پیړۍ ازادې کړې. ستا ګوتې د فولادو توش دعا زارې له نه دي دا ستا مټې د مارانې جوړې دې خوارې له نه دي چې ته پې تشه سسکوره وخه او تش بوج پوچوته وه. نو دا مټې او دا ګوتې د څه مقصد دپاره جوړې دي. نو په جړا مړه باندې کار نه کېږي په فریاد کار نه کېږي. ویژن به جوړو او محنت به کوو دعا به هم ورسره کوو. ته ګوره چې خدای پاک تقدیر زمونږ بدلی که نه بدلی. نو زمونږ تقدیر به خدای پاک اله بدلی چې مونږ محنت پلانینګ او دعا ورسره کوو. ټیک شو جي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.